د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. افغان کډوالو په یوه لیک کې د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتي چې د ستنولو لړۍ ودروي. پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د یاد هیواد لومړي وزیر شهباز شریف څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دې ودروي. دغه لیک د هغو افغان کډوالو له لوري لیکل شوی چې امریکا ته د تللو په نیت پاکستان کې میشت دي. په دغه دوه مخیز لیک کې غوښتنه شوې چې پاکستان باید افغانانو ته د ویزو د ورکړو بهیر وغځوي. بل لور ته د پښتونخوا او سن ایالتي حکومتونو هم منلي چې نور باید افغان کډوال د پاکستان له خاورې څخه وځي. ننګرهار کې له پاکستان څخه بیرته احتمالي راستنیدونکو کډوالو ته چمتووالی وښودل شو. د ننګرهار کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن د یونیسیر ختیځ زون مسؤل الماس قادروب سره له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو راتګ په موخه د همکارۍ او همغږۍ ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو حکومت د یونیسیر له لوري بیرته راستنیدونکو کورنیو ته په ټولو برخو کې له چمتووالي څخه ډاډ ورکړل شو. ټاکل شوي چې له پاکستان څخه د راتلونکي اپریل میاشت وروسته بې اسناد او ACC کارت لرونکي افغان کډوال راوویستل شي. پاکستان کې د ACC کارت لرونکو شمېر څه باندې 880,000 تنه ښودل شوی دی. اروپایي ټولنې د افغان نجونو د زده کړو له حق څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې باسواده ښځې د یو باثباته او ځان بسیا افغانستان په جوړولو کې بنسټیز رول لري. د اروپایي اتحادیې استازولۍ ټینګار کړی چې د ښځو لپاره تعلیم او زده کړه د افغانستان د پرمختګ او ودې لپاره یو حیاتي ضرورت دی. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسیف اجرایوي رئیس کاترین رسل هم ویلي و چې که دغه بندیز تر 2030 کاله وغځېږي نو څه باندې 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې کړي چې د افغانستان لپاره به بدې پایلې ولري او هم به ورسره روغتیایي سیستم او اقتصاد وځپل شي. دا په داسې حال کې ده چې په سړو سیمو کې تېره ورځ نوی ښوونیز کال د نجونو له ګډون پرته پیل شو. پاکستان د نجونو په ګډون 53 هغه افغان کارګر ماشومان د طالبانو حکومت ته سپارلي چې په پټه له تورخم دروازې څخه د کار کولو په لټه هغې غاړې ته اوښتي وو. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې یاد کارګر ماشومان د ازغن تار په غوڅولو او تورخم کې د لویو موټرو په سینو کې له کرښې پورې غاړې اوښتي وو. د راپورونو له مخې پاکستان ته په ناقانونه توګه د افغان کارګر ماشومان د اوښتو هڅې زیاتې شوي دي چې په منځني ډول هره ورځ 200 ماشومان ورته هڅې کوي. له دې وړاندې یو شمېر راپورونه ورکړل شوي وو چې په تورخم کې کارګر ماشومان له کرښې د اوښتو پر مهال مړه او ټپیان شوي هم دي. ازبکستان د کوچني اختر په مناسبت له افغانستان سره د 200 ټنه خوراکي توکو مرسته وکړه. د ازبکستان رسنیو راپور ورکړی چې د مرستو دغه جوپه د هرتان بندر له لارې بلخ ته لیږدول شوې ده. د راپور له مخې د مرستو په دې جوپه کې اوړه، غنم، مکروني، نباتي غوړي، بوره، ژر تیارېدونکي خواړه او لوبیا شامل دي. په راپور کې همداراز راغلي چې د دواړو خواوو چارواکو په مزار شریف ښار کې یوه غونډه کړې او د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په تړاو خبرې کړې دي. ازبکستان د افغانستان له خاورې له امنیتي ګواښونو سره له طالبانو حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې پالي. پاکستان افغانانو ته پر تذکره خپل هیواد ته د اوښتلو اجازه ورکړه. په تورخم کې سیمه ییزو سرچینو ویلي چې د تورخم دروازه نن د پاکستان لخوا افغان مسافرو ته پر تذکرو هم خلاصه شوه. له تیرو څو ورځو راپدې خوا د پاکستان لوري ته سلګونه افغانان چې پاسپورټونه او ویزې یې نه لرلې بند پاتې ول چې خپل هیواد ته ستانه شي. په راپورونو کې راغلي هر هغه افغان چې غواړي خپل هیواد ته راشي نو باید خپل اصلي تذکره ولري. په دې اړه چې تورخم دروازه یوازې نن د پاکستان له لوري تذکره لرونکو افغانانو ته خلاصه ده او که همداسې به خلاصه پاتې وي تر دې دمه معلومات نشته. یا له دروازه د نږدې یوې میاشتې تړل کېدو وروسته د ترانزیت او ورپسې د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. تیر کال د افغانستان صادرات 1.1 واردات 11 میلیارډ ډالرو ته رسیدلي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په 1403 لمریز کال کې د 1 میلیارډ او 215 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت صادرات او د 11 میلیارډو او 1.4 میلیون ډالرو په ارزښت واردات درلودل. هغه زیاتوي چې ډیری صادرات پاکستان، هند، متحده عربي امارات، ازبکستان، ایران، قزاقستان، چین، ترکیه، عراق او تاجکستان هیوادونو ته شوي دي. د نوموړي په وینا انجیر، پنبه او ممیز د هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. خو نور تولیدات لکه قالینې، سرب، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم د لوړ صادراتي ارزښت درلودونکي دي. هغه زیاتوي چې تر ټولو زیات واردات د ایران، عربي متحده اماراتو، روسیې، هند، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او مالیزیا څخه ترسره شوي دي. د معلوماتو له مخې د افغانستان تر ټولو ډیر وارد شوي توکي ډیزل، پېټرول، اوړه، د وسایطو پرزې، مایع ګاز، د پنبې ټوکر، درمل، غوړي او وریجې دي. عباس عراقچي ویلي چې طالبان د افغانستان په ټوله خاوره بشپړه واکمني لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې تر یو چتر لاندې حاکمیت او امنیت ټینګ شوی دی. عراقچي ویلي پخوا د افغانستان هر ګوټ د بل چا په لاس کې و، خو اوس داسې نه ده. هغه زیاته کړې اوس په افغانستان کې یوه ځواکمنه اداره حاکمه ده چې په تېرو 3.5 کلونو کې خپل واک ثابت ساتلی دی. په وروستیو کې افغانستان ته د عراقچي سفر د ځینو ایراني رسنیو له نیوکو سره هم مخ شوی. عراقچي په خپله تازه مرکه کې د کابل سفر توجیه کړ او ټینګار یې وکړ چې ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو زیاته یې کړه له ایران پرته د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم کابل ته تګ راتګ کوي چې دا کومه جدي مسله نه ده. بلخوا د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د عراقچي له څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د افغانستان د اوسنیو واقعیتونو د درک ښکارندویي کوي. بغلان کې د غوري سیمنټو فابریکو اړوند د ترقي په نوم یو بڼ جوړ شوی دی. د ملي پراختیا شرکت ویلي د دوی په هلو ځلو د غوري سیمنټو فابریکو شاوخوا ځمکو باندې د ترقي په نوم بڼ د څاڅکو یعنې قطره‌یي پر سیستم په شاوخوا 310 جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی. د یاد شرکت د ویان محمد نبي ارغندیوال په وینا په دغه بڼ کې له 50 څخه تر 10,000 میوه لرونکي ونې کېنول شوي دي. هغه زیاتوي له دې بڼ څخه موخه د سیمې زرغونتیا، هوا پاکوالی، چاپیریال ښکلا او له شاړو ځمکو څخه غوره ګټه اخیستل دي. مارک کارني په بیړني ډول کاناډا کې د ټولټاکنو ترسره کېدو اعلان وکړ. د کاناډا نوي لومړي وزیر مارک کارني د اپریل 28 نیټې لپاره د سمدستي ټاکنو د ترسره کېدو اعلان وکړ او ژمنه یې وکړه چې کاناډا به له متحده ایالاتو سره د ضمیمه کولو کمپاین ته ماتې ورکړي. کارني چې یو پخوانی مرکزي بانکدار و، د کاناډا د مرکزي لیبرال ګوند لخوا د جسټن ټروډو پر ځای غوره شوی دی. کارني له اکتوبر څخه څو میاشتې مخکې پارلماني ټاکنې اعلان کړې او ویل چې ټرمپ غواړي چې موږ مات کړي، خو موږ به یې پرېنږدو چې دا هیله یې پوره شي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ خپل شمالي ګاونډي ته په مکرر ډول د سرحدونو په لغوه کولو او له متحده ایالاتو سره د یو 50 ایالت په توګه د یوځای کېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او روسیې په سعودي عربستان کې د اوکراین جګړې په اړه خبرې پیل کړې. امریکا او روسي چارواکو د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې پیل کړې دي چې موخه یې د اوکراین پر سر پراخ اوربند ته رسېدل دي. رویټرز وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین 3 کلنې جګړې له پای ته رسولو سره لیوالتیا زیاته کړې ده. د یادو خبرو موخه دا ده چې د تور سمندر د سمندري اوربند لپاره زمینه برابره شي څو د کښتیو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. په 2022 میلادي کال کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د تور سمندر د غلو دانو تړون لاسلیک شو چې له مخې د جګړې باوجود اوکراین ته اجازه ورکړل شوه چې خپله غله صادره کړي. خو روسیه له دغه تړون څخه په 2013 میلادي کال کې ووتله او ادعا یې وکړه چې د دوی د خوراکي توکو او سرې صادرات له خنډ سره مخ دي. د 15 زونونو ترمنځ هیواد کې د کرکټ 3 ورځنۍ سیالۍ پیلېږي. افغانستان کرکټ بورډ د میرویس نیکه جام د زونونو په کچه د کورنیو سیالیو مهالویش اعلان کړ. د معلوماتو له مخې یادې سیالۍ د راتلونکي میاشتې د اپریل په 5مه نیټه په ننګرهار ولایت کې پیلېږي. د میرویس نیکه 3 ورځنۍ سیالۍ چې د 15 زونونو سپینغر، امو، بوست، بند امیر او میساینک ترمنځ ترسره کیږي دا یې 5م پړاو دی. کرکټ بورډ په خپلې فیسبوک باندې لیکلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ له کلني مهالویش سره سم د راتلونکي اپریل میاشتې په 5مه نیټه د زونونو په کچه 5م پړاو میرویس نیکه 3 ورځنۍ سیالۍ پیلېږي. یادې سیالۍ د ننګرهار په 2 کرکټ لوبغالو کې ترسره کیږي چې 15 ورځې به دوام وکړي. د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.